زمانه خلک عبرت واخلي چې لکه ما که خلکو ته هر څه ویلي یم ډرامه کې ما هر څه کړي خو چې زمانه خلک عبرت واخلي چې لکه ما داسې کړي خو چې دا نور داسې نه کړي. لکه زه پاکستانی یم زما اندرور پاکستانی ده زما خاون هغوی ته زما بلکې سخر مې هغه افغانیانو ته ورکړی دی. زما خاون دا نه مني چې نه تاسو به ځئ خو زما خور به نه بوځئ. نو دا جګړه او دا د غم په دې زه خپل د سوات یم زه خپل سوات ته ځم زه ښه خوشحاله یم ولې زما ماماګان دي پکې زما مور ده پکې زما پلار دی پکې زما خویندې وروڼه دي نو زه خوشحالیږم. خو که زه جاړم زه به صرف په دې جاړم چې خدایه زما پېښور کې وخت تېر شوی دی د پېښور دا خلک زما نه پاتې کېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په پیښور کې د یو ټيلي فلم په سټ باندې چې د فلم د ډرامې نوم دی تبنزي. قدرمنو د دې پروډوسر چې کوم دی هغه سراج علي خان صاحب دی رائټر او ډایرکټر چې کوم فرمان مرزي صاحب تاسو پر پیژندل نوم دی. په دې کې د پښتو د فلم د ټي وی رسېږي تکړه هنرمندان د خپل فن مظاهره کوي. د یو غټ بجټ ډرامه دا په نندارا ټي وی باندې مدار ریلیز کیږي. د دې وخت چې کوم هنرمند زما سره ناسته دا تاسو پر پیژندل نوم دی. د دې نه مخکې بشمیره د ډرامو کې کار کړی لیلا سواتی د دې مخکې مونږ یو پیرنی مرکه کړی دا بهرحال د ډرامې په سټر سره میلاو شنو ما جوړ اندینه فایده ول دي سره د سلور خبرې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر وخت بعد ملاقات شو او دا خدا ډېر وخت پس ملاقات شو. څنګه یې ښه برابر یې الله فضل. دا کومه ډرامې په سټ باندې چې مونږ موجود یو ته بنځي یقینا چې ډېر انټرېسټینګ ډېر مزیدار نوم دی دی په حواله سره وسوای. بس دې حواله سره مونږ دا وایو چې دا یو ښایسته کهانی ده او زما عوام تم خواسته چې دا وګوري لایک کی سبسکرایب کی او نور داسې ملګرو ته هم شیر کی فیملی سره هم کته شي ماشومان سره هم کته شي. دا د افغانانو په باره کې دا ډرامه مونږ کړو چې ډیره زیاته ښایسته ده او ډیره بهترینه ده. نو زه خو به دا وایم خپل عوام ته چې دا تاسو وګورئ لایک کوئ سبسکرایب یې کوئ او مونږ ته پسې کومنټس هم وکئ چې څنګه جوړه شوې ده. او زه پکې پاکستانی یم او زموږ نور ښه آرټسټان چې پکې دي خالده یاسمین شوه او فرح خان شوه او دغه د سلما سواتی ده نو هغوی پکې افغانیان دي خو یو زه پکې پاکستانی یم نو مام د هغوی سره ډېره مینه کړې ده او ډېر دغه مې کړی دی او کول هم پکار دي ولې چې هغه عاجزانان خپل ملک پرېښودی دی زموږ ملک ته راغلي وو او زموږ ملک کې هر څه کړي دي خو بس اوس څه ووایو چې ولې د دې ځي نه ځي د هغوی به هم زړه خفوي د هغوی به هم زړه نه کېږي ولې چې هغوی له موږ ډېره مینه ورکړې ده موږ سره هغوی هم ډېره مینه کوي. نو زما وګورو تقریبا 40 سال وشي چې افغانیان دلته راغلي نو پای کې زموږ خلکو رشتي کړي یا کې رشتہداري کړي یاري دوستي کړي خپلوي کړي نو یقینا چې هغه خلکو زی نو هغه خلک هم ځکه څوک په پاتې کېږي څوک بوزي نو دا ډېر ګران نو بس دا موضوع هم زموږ د ډرامې عمده ده چې لکه زه پاکستانی یم زما اندرور پاکستانی ده زما خاون هغوی ته زما بلکې سخر مې هغه افغانیانو ته ورکړی ده او زما خاون نه مني هغه په دې ډرامه کې زما خاون دا نه مني چې نه تاسو به ځئ خو زما خور به نه بوځئ. نو دا جګړه او دا د غم په دې موضوع باندې ده چې پاکستانی به پاتې کېږي افغانیان به ځي نو دا خو نشي کېدی ولې چې د یو کور عزت ته جوړ شي که نه هغه که کافري که مسلمانانی که هر څه خو ته به بیا د هغوی په رنګ کې ځان رنګې هغوی سره به ځي. نو دا موضوع زموږ د ډرامې عمده ده او زما په خیال جوړې زه خو خپل افغانیانو ته هم وایم چې دا په افغانستان کې هم ښه ډېره وچلیږي او ښه ډېر لایکس پې مونږ له راشي ولې چې دا مونږ صرف د هغوی دپاره جوړه کړې ده. او کوم خلک چې زی کوم مطلب خپه دي یا کوم نیگیټیو خبرې کوي چې افغانیان یې راوشړل یا دا نو زه هم چې د دې ډرامې په کتو سره دا خلکو خوله بند شي نو پکار هم داسې ده د هغوی دپاره خو څه خفګان به په دې نه وي چې ولې هر انسان ته خپل وطن کشمیر دی هغه که خټې لوټي او که هغه آباد ځای وي که هغه هر څنګه وي نو زه یم افغانیان به هم خوشحاله وي خو هغو به په دې خفه وي
چې لکه مونږ خلک تی پاتې کیږو ولې چې هغوی مونږ سره ډېر ټایم تیر شو دې کې څه داسې ټایم راغلی چې ماشومان دلته شوي غټ شوي دي د هغوی ملګري د هغوی دوستان د هغوی هر څه نو هغوی په دې خفه دي په دې نه دي خفه چې مونږ به خپل وطن ته ځو یا دوی مونږ شړي په دې نه دي خفه خو هغوی صرف په دې خفه دي چې لکه زمونږ نه دا مینوال او دا هر څوک پاتې کیږي او مونږ اوس افغانستان ته ځو لکه دا خو د هغوی خپل کلی دی لکه اوس زه خپل د سوات یم زه خپل سوات ته ځم زه ښه خوشحاله یم ولې زما ماماګان دي پکې زما مور ده پکې زما پلار دی پکې زما خویندې وروڼه دي نو زه خوشحالیږم خو که زه جاړم زه به صرف په دې جاړم چې خدایه زما پېښور کې وخت تېر شوی دی د پېښور دا خلک زما نه پاتې کېږي نو د افغانیانو به هم نن سبا هم دا حال وي چې زموږ نه دوی پاتې کېږي که نه ولې خپل وطن ته څوک نه خوشحالېږي که هفته بنده یو ځای تېر کړي بیا چې جدا کېږي نو بنده څونه خفه دغه خبره ده دغه خبره ده چې هغوی زموږ سره ډېر ټایم تېر کو دلته یې بچیو شو په پاکستانیانو کې واده وکړو د پاکستانیانو افغانیانو نه وکړل لکه دا ټول سرکر هم په دې دی نو زه خپل افغانیانو وروڼو خویندو ته هم دا وایم چې زموږ دا ډرامه تاسو دونه وچلوئ دونه لایک کوئ که نه چې د دې نه د غونډه دنیا عبرت واخلي چې څوک بې فضول خبرې کوي چې د هغو خولې مکمل بندې شي او بل یو خبره کوم په دې ډرامه کې که موږ وګورو سید رضا شینواري صاحب ډېره موده بعد تقریبا څو کاله پس هغه کم بیک وکړه راغی نو هغه زما په خیال هغه هم دغه وجه وه چې هغه وایي چې ما دا سکرپټ وکړه د کهاني وکړه دغه دې نه مخکې هم د افغانیانو کرکټر یې کړي نو هغه وایي چې ما دا کهاني واورېده دا کرکټر ما واورېد نو ما انکار وکړ ما چې په دې ډرامه کې به زه خامخا کار کوم او جی هغه هم همدغه خبره ما ته م وکړله چې ما دا کرکټر په خپله وکتو ما سکرپټ وکتو نو زه راغلم یعنې کې هغه پکې لږ خلاف دی د دې خو لکه بیا خو هغه وی چې زه معافي به وغواړم دغه به وکړم لکه هر څه به همداسې وشي که نه نو هغه ما ته هم دا خبره وکړه چې په دې ډرامه کې ما هم په دې وجه کار وکړو چې ما خپل د افغانیانو وروڼو دپاره وکړو چې زما نه خلک عبرت واخلي چې لکه ما که خلکو ته هر څه ویلي یم ډرامه کې ما هر څه کړي خو چې زما نه خلک عبرت واخلي چې لکه ما داسې کړي خو چې دا نور داسې نه کړي نو دا خبره هم ده او زه چې وم نو زما خو سره ډېره مینه وه والله ډیلاک نیم کې به ماله په خپله هم جړه راغله یعنې کې ما په خپل سترګو هغوی نه دي کتلي چې روان دي نو دا چې لا زه هغوی په خپلو سترګو ووینم نو روان دي نو زما به هغه ټایم کې بیا څه حال چې ډرامه کې زما دا حال و چې مطلب زما هزبینډ به هغوی ته دغه کولو او زما سترګو کې به اوښکې راتلی نو که موږ وګورو لکه څنګه چې مطلب په چا تیر شي نو هغه ته خبرې نو چې کوم خلک ځي او دا ډرامه هغوی ګوري نو هغې څه بل شان ریاکشن وي نو کېدای شي چې زما خو لکه پوره یقین دی که دا پاکستاني نه خوښوي نو هغه څه نشم ویلی خو زما افغانیان وروڼه به یې ډېر زیات خوښوي ولې چې دا موږ د هغوی دپاره یو کهاني راوستې چې خلکو ته عبرت میلاو شي او زما دا امید دی چې هغو به یې ډېره زیاته خوښوي جی د دې پروډوسر چې کم دی نو هغه سراج علي خان دی او ډایرکټر سے فرمان دی د دې چینل نوم دی ننداره ټي وي په دې باندې به موږ دا ډرامه ریلیز کوو او زما ټولو ته دا خواست دی چې ننداره ټي وي دا ډرامه وګورئ سبسکرایب یې کوئ لایک کوئ او خپلو نورو ملګرو سره هم چې څونه زیات شیر کولی شئ دا شیر کوئ او که موږ وګورو دا ډرامه وړاندې ډرامه ده دغه ننداره ټي وي دپاره چې ډېر د یو غټ بجټ ډرامه وړاندې جوړي نو غټ بجټ نو کوشش به زما په خیال د دوی دی چې وړاندې ډرامه ښه جوړه کړو مخکې هم ډېر زیات ښه کار کوي نو امید خو زمونږ هم دا دی چې دوی نن لکه څونه په دې باندې بجټ درونه دوی دغه وکړو که نه او کهاني څونه ښایسته جوړه کړه نو زما هم دا امید دی د دوی نه چې او زه به دوی ته دا خواست هم کوم چې د اولنۍ ډرامه تاسو داسې ښایسته جوړه کړه د دې نه نورې ډرامې هم ښه ښایسته جوړې شي